ښه ژوند غواړې، خوشحاله ژوند غواړې، آرامه ژوند غواړې، مطمئن ژوند غواړې او غواړې چې ښایسته ژوند ولري تر هر چا بهتره او تر هر چا غوره هم په دې دنیا کې او هم په آخرت کې، نو راځئ چې 14مه سپاره وګورو چې په دې کې په دې اړه باندې څه راغلي دي. الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى، که چېرته نارینه او ښځه هر څوک چې ښه عمل وکړي، ښه کار وکړي، ښه کارونه وکړي په دې ژوند کې، نو الله جل جلاله وعده کوي وهو مؤمن، چې دی مؤمن هم وي، مسلمان هم وي، فلنحيينه حیاتا طیبه، نو په تاکید سره الله جل جلاله دا وعده کړې ده چې زه به هغه ته ډېر ښایسته ژوند ورکوم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او ډېر ښه بدله به د هغه عملونو دوی ته ورکم چې دوی په دنیا کې کړي دي. یعنی نیک عمل چې یو انسان مؤمن وي، په الله جل جلاله باندې باور او یقین وي که نه، چې یاره بالکل الله جل جلاله حق ذات ده، دا دین حق ده، پیغمبر حق ده، دا کتاب حق ده. د قیامت په ورځ باندې دی باور او یقین ولري چې زه به د الله جل جلاله پر وړاندې ودرېږم، نو الله جل جلاله د دغه ښه عمل چې دی په دې دنیا کې ترسره کوي، ګناهونه نه کوي، ظلم او زیاتی نه کوي، څوک نه وژني، پردی حق نه خوري، یعنی د ژوند یې په ښه کارونو باندې ولاړ ده. واړه واړه اشتباهات، ګناهونه، غلطیان خدای انسان نه کیږي، خو د هغه علاج شته الحمدلله چې توبه ویستل دي، توبه وباسي. خو المهم د ده ژوند عموما په ښه کارونو باندې روان ده. نو دا د الله جل جلاله وعده ده چې دا انسان نه خرابېږي، هم په دې دنیا کې کامیاب ده، بهترین خوشحاله ښایسته ژوند به ولري دا انسان، او هم په آخرت کې. ګورې دا د الله وعده ده، صحیح شوه، چې ته ښه عمل کې نو بیرته به خپله ښه وینې په دې دنیا کې. الجزاء من جنس العمل، څه چې کرې هغه به ریبي. که الله ما کړه تا په دې دنیا کې داسې څه ولیدل که نه چې ته ورباندې د تل لپاره ځورېدې او کړېدې او غمجن وي، نو په یاد ولره چې تا کوم مخکې عمل کړی دا نن نتیجه د همغه عمل ده. تا چې څه مخکې کرلي دي نن هماغه ریبې. دا د الله جل جلاله انصاف ده او عدل ده. خو چې ښه دې وکړل او د تل لپاره مستقیم سم صحیح په لاره باندې روان وي، نو بیا مطمئن اوسېږه ته نه خرابېږي. جګې او ټیټې به حتما راځي په دې دنیا کې تر څو چې ژوندي یو، خو داسې نه کېږي چې ته دائم لپاره ته خراب شي، ته ولویږي، ته د دائم لپاره وشرمېږي، ته د دائم لپاره غمجن واوسېږي. نه، هغه لوی رب خو شته که نه، هغه تا نه خبر ده، ستا له عمل نه خبر ده. راځئ چې ښه عملونه وکړو، بد عملونه ونه کړو، ځکه د بد عملونو نتیجه بیا بده وي. که ښه عمل وکړو نتیجه یې ښه ده. ګورې الله جل جلاله ویل باحسن، ته چې کوم عمل کوې که نه د هغه نه ښه بدله الله جل جلاله تا ته درکوي. داسې نه کوي چې همغه عمل دې کړی مقره بدله او اجر، نه، الله جل جلاله تا ته ډېره غوره، تا ته ډېره ښه، ډېره بهترینه بدله درکوي. دا عمل دومره شی نه ده چې موږ تاسو په دې دنیا کې کوو. تاسو په خپله فکر وکړئ د دنیا لپاره موږ تاسو د ناچیز نعمتونو لپاره که نه، موږ تاسو څومره هلې ځلې، څومره منډې ترړې وهو او څومره کوششونه کوو. هغه عملونه چې نه ختمېدونکي دي، هغه نعمتونه چې د تل لپاره پاتې کېدونکي دي، هغه ټول ارمانونه چې ستا پوره کېدونکي دي، هغه ټول خواهشات، هغه ټولې خوشحالیانې چې ستا په ژوند کې راتلونکي دي، ته څه فکر کوې چې هغه بې له عمل نه کېدلی شي؟ نه. چې جنت لپاره چې ته کوششونه کوې، نو څنګه به جنت لاسته راوړې چې دا دنیا نشي ورباندې پیدا کولی؟ بې له عمل نه به ته آخرت څنګه وګټې؟ ته به په آخرت کې څنګه کامیاب شي؟ نو د تل لپاره نیک عمل کوئ، ښه عمل کوئ. که تاسې غواړئ چې الله جل جلاله تاسې ته خوشحاله ژوند درکړي، آرامه ژوند درکړي، مطمئنه ژوند درکړي، هم په دې دنیا کې سرفراز اوسېږئ او هم په آخرت کې.